बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगुरो خراغلاست او په دې ویډیو کې موږ تاسو انټرفیسز په اړه کې مختلف نور مزید کار کوو نو راځو سلایډز ته او سلایډز ته تاسو ګورئ یو نوې بل سټیټمنټ دی چې وایي چې ویرایټي اف امپلیمنټیشن انټرفیسز ان انهریټنس موږ ګور دینه مخکې کوم ویډیوز کې موږ د زړه څه شي سټیټمنټ باندې کار کړی دی او دې پریکټیکل اگزامپل په زړو ویډیوز کې تاسو ته پروت دی الریډي تاسو هغه لاړ شئ سټډي کړئ او وګورئ ویډیوز او پریکټیس وکړئ ور باندې او بل خبر دا کوم چې زموږ درسونه ورو شکی کې لګ مخلقه کېږي نو د ته م پریشانې کوي فقط تاسو پریکټیس وکړئ او خپل بیسیک چې کوم بیسیک لیول پروګرامینګ د جاوا پروګرامینګ د هغه تاسو قوي کړئ که زموږ د یوټیوب چینل هم نه سبسکرایب کړئ نو ملګرو سمپل دی د ظریف مادری په نوم باندې زما د یوټیوب چینل دی دا پیدا کړئ او سبسکرایب کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو ټول افغانان خويندې ورونه وشي کولای د دې چینل نه مکمل ګټه واخلي د پروګرامینګ په اړه صاحب د کې مختلفه پلی لیست دي مثلا زه هر ویډیو کې دا لګایم وایم ترڅو ټول افغانان ته خیر سره دا ورسیږي او ټول افغانان ته استفاده وکړي نو راځو ملګرو چې ته ویرایټي اف امپلیمنټیشن انټرفیسز ان انهریټنس زم ایکلیپس ته جمپ کوم او ایکلیپس کې زرا زم یو نوې کلاس خلم او کلاس ته ورکم نیم فور ایگزامپل ټیسټ او دلته به زم چې پبلک مین فنکشن هم پکې واچو دا الریډي نو دا ریډي میډ واچو ارزل به مالک خدا ځلته ما ریډي میډ واخسته ملګرو زبرش دلته ورڅ ورته چې ماته یو انټرفیس واخلا انټرفیس واخلا د فیس 1 په نوم باندې او د کې ماته فور ایگزامپل زه تم چې void سو کوم میثډ 1 یو میثډ ماته په دې کې واخلا نو ملګرو ما سره یو انټرفیس دی د فیس 1 په نوم باندې هغه کې ما سره 1 میثډ ډیکلیئر شوی دی سم ده چې د میثډ 1 په نوم باندې کچې ته ما سره یو بل انټرفیس وي زه ورته چې انټرفیس فیس 2 او دا چې ته ایکسټند کوي ماته چې فیس 1 نو تاسو دلته وګورئ ملګرو دا ما سره اوس یو بل انټرفیس دی د فیس 2 او دا د چا چایلډ دی د فیس 1 چایلډ دی خو په دې کې ما سره میثډ void به زه ورته واخلم void method 2 مې واخسته په دې کې ما سره میثډ 2 پروت دی په دې انټرفیس کې همدغسې که چېرته پاسبلیټي فور ایگزامپل زه ورته چې انټرفیس 3 ما سره انټرفیس فیس 3 ما سره صحیح دی که نه دا ایکسټنس کوي ماته چې فیس 2 نو او دې کې ما سره چې دی void main صحیح ده کنه سوري نوٹ مین میثډ 3 می واخسته نو ګورئ ملګرو ما سره درې انټرفیسز دي چې په هر یو کې یو میثډ پروت دی دا فیس 3 فیس 2 ایکسټند کوي او فیس 2 فیس 1 ماته ایکسټند کوي نو ملګرو که زه چې تراشم دې ځکه د خپل کلاس چې دی دا کلاس امپلیمنٹ کما امپلیمنټس کوم چې نه د فیس 2 نه نو تاسو اوس څه خیال کوئ چې فور ایگزامپل په دې کلاس کې به زه د څو میثډونو د کوم میثډ امپلیمنټیشن به زه په دې کلاس کې اخلم ترڅو دا ایرر ختم شي نو دلته تاسو وګورئ ما فیس 2 امپلیمنٹ کړی دی ټیسټ ته نو د دې تاسو څه فکر کوئ چې زه به تر د میثډ 1 یا د میثډ 2 او که میثډ 3 او یا د ټولو امپلیمنټیشن بخلم نو جواب دی یوازې او یوازې د فیس 2 میثډ او د هغې د فادر چې فیس 1 دی د هغې میثډ زموږ دې ځکه د فیس 3 سره بیخي کار نشته دی زموږ سره هیڅ کوم حساب و کتاب نشته دی که زه په دې باندې ودرېږم او دلته راخلم چې اډ ان امپلیمنټډ میثډ راواخلم نو تاسو دلته لاندې وګورئ ملګرو د مین میثډ نه لاندې ماته فقط میثډ 1 او میثډ 2 امپلیمنٹ شوی دی زما د میثډ 3 سره هیڅ کار نشته دی ځکه چې ما ټیسټ څوک امپلیمنٹ کړی دی د فیس 2 او فیس 2 د چا چایلډ دی د فیس 1 نو موږ فیس 3 سره بیخي کار نشته دی نو تاسو کولی شئ دلته کې هم ورسره فور ایگزامپل system.out.println او دلته به زه واخلم فور ایگزامپل میثډ 1 سیمیکولن دا به زه کنټرول سی کوم دلته پیسټ کوم هلته به زه ورته میثډ 2 نو اوس به زه د خپل ټیسټ کلاس چې کوم دی د دې به زه آبجیکټ جوړ کړم ځکه د انټرفیس آبجیکټ خو جوړېږي نه نو زه به هلته وایم چې نیو ټیسټ او دا واخله د دې آبجیکټ په تھرو باندې میثډ 1 object په تھرو باندې میثډ 2 ما اکسس کړو میثډ 3 تاسو دلته وګورئ ملګرو میثډ 3 بیخي راځي نه ځکه میثډ 3 سره زموږ کار بیخي نشته چې کله ام ولیکم ډاټ ام نګورئ میثډ 1 میثډ 2 بل شی ما سره نشته ده نو که زه دا رن کوم ملګرو نو دا دواړه به ماته رن کړي نو دا هم یو پاسبلیټي دی چې دې سره تاسو کنفیوز نشئ چې په دې شکل باندې مهمه نه ده ملګرو چې تاسو چې کوم انټرفیس سره کاروبار نشته نو د هغې میثډ بیا ضرور دی چې تاسو امپلیمنٹ کړئ دا ما سره داسې په دې شکل باندې یو اگزامپل بل اگزامپل داسې هم کېدای شي ملګرو چې که چېرته فور ایگزامپل
زه به دا ډیلیټ کړم دا کوم کوډ چې دا به زه ډیلیټ کړم ما سره به دا پاتې شي په دې شکل ملګرو که زه چېرته راشم دلته کې او دلته زه ورته وایم چې فار ایگزامپل چې ما سره فیس 3 چې دی هغه ما ته څه کار کړی دی زه به وکړم سپوز زه به دا ختم کړم ما سره فقط و فقط څه دی ما سره دا هم ختم کړم سمپل یو انټرفیس دی ما سره یو مین کلاس دی بل ما سره یو انټرفیس دی که چېرته ما سره یو بل انټرفیس وي فار ایگزامپل انټرفیس فیس 2 د ایټس هغه مخکینی انټرفیس نه دی امپلیمنټ کړی خو زه دلته یوازې میتھډ ټور ته واخلم نو دا اوس علیحده انټرفیسز دي او که زه دلته راشم ورته وایم چې انټرفیس څه وکړم فیس 3 ورته واخلم او فیس 3 او زه دلته وایم چې ایکسټینډس نو زه داسې کولی شم چې ورته وایم چې فیس 1 دا په دې شکل باندې زه کولی شم نو اوس په دې فیس 3 کې فار ایگزامپل فیس 3 کې ما سره فقط و فقط یو میتھډ پروت دی چې هغه میتھډ 1 د دې فادر دی نو زه دلته کولی شم چې void میتھډ 3 واخلم نو اوس ما سره په فیس 3 کې ما سره څه پراته دي دوه میتھډ پراته دي یو خپل میتھډ چې میتھډ 3 دی یو د فیس 1 چې کوم میتھډ 1 دی ملګرو داسې هم پاسبل دی چې تاسو راشئ فار ایگزامپل دلته څه وکړئ ورته دلته کې ورته واخلئ چې فار ایگزامپل کاما فیس 2 مې واخیسته نو داسې هم پاسبلیټي ده دا ګورئ مثلا یو انټرفیس چې فیس 3 دی هغه کولی شي دوه انټرفیس په یو ځای باندې ما سره څه کړي امپلیمنټ کړي ایکسټینډ کړي سوري نو یو انټرفیس کولی شي دوه انټرفیس یا ملټیپل کولی شي 3 4 5 هم هغه ایکسټینډ کړي نو صرف کاما باندې او تقدیم مخکې به ځي سمه ده ملګرو نو اوس ګورئ په دې شکل باندې دا پاسبلیټي ده خو کلاس کې دا شی نشته دی کلاس دوه کلاس نشي کولی ایکسټینډ یو کلاس فقط و فقط کولی شي چې یو کلاس ایکسټینډ کړي خو یو انټرفیس کولی شي چې څو انټرفیسونه نور ایکسټینډ کړي اوس که زه فار ایگزامپل ته ورته ولیکم چې فار ایگزامپل implements څه شي که فیس 3 نو تاسو مو ګورئ ملګرو دا فیس 3 که زه دلته راشم نو دا به دا ټول کوم میتھډز چې دي میتھډ 1 میتھډ 2 and میتھډ 3 یعنی مطلب دا دی چې ایرر نه دی اوس ته دې هغه وکړه څه ورته وایي فار ایگزامپل میتھډ 1 دا میتھډ 2 مې که میتھډ 2 او همدغسې راشئ ورته وایي چې میتھډ 3 نو دا به کار کوي مسله نشته ښه ملګرو زه صرف یو ټیسټ کومه لګیا یم دلته به وایم چې ټیسټ obj is equal to new test او دلته مې دا واخیسته obj dot method 1 copy paste او دلته به زه راشم ورته وایم چې method 2 او میتھډ 3 دا رن کوم ملګرو دا هم یو پاسبلیټي ده ایرر نه ده دا په دې شکل باندې اکسپټیبل ده یار آی مین اټس اوکے صحیح ده نو دا په دې شکل باندې چې یو انټرفیس کولی شي چې دوه انټرفیس ات ا ټایم امپلیمنٹ کی دا هم سره دا ملګرو یو بل پاسبلیټي ده کچې ته فار ایگزامپل ګورئ مثلا په فیس 1 کې ما سره میتھډ 1 ده او په فیس 2 کې ما سره بیا میتھډ 2 ده بیا په فیس 3 کې ما سره میتھډ 3 ده اوس که زه چېرته سپوز راشم دلته کې څه وکړم چې void میتھډ ورته واخلم دلته کې یو بل میتھډ واخلم او دغه نوم دی هم میتھډ ونی نو دا تاسو څه خیال کوئ چې دا به ایرر ای که دا به صحیح حساب وي دې مطلب دا دی چې نو ډاوټ نو پرابلم دا صرف د دې امپلیمنټیشن تا کړه میتھډ 1 نو دا اتوماتیکلی هغه څه کی اوور رائټ کوي نو دا ایرر نه دی دا میتھډ دلته ډیکلیئر کړی دی دوباره ډیکلیئر شوی دی او دغه امپلیمنټیشن دلته تاسو سره پروت دی نو په دواړو حساب باندې د مسله نشته دی دا دواړه یو خبر ده سمه که زه دران کومه نو دا څه مسله نشته ده ډیکلیریشن پورې هغه اړه نه ساتي دغه امپلیمنټیشن پورې اړه ساتي نو اوس به تاسو ذهن کې دا ګرځي چې دا میتھډ چې اصل کې دی دا د فیس 2 میتھډ دی چې دا کوم رن شوی دی دا کوم میتھډ 1 چې دی دا د فیس 2 یعنی د انټرفیس 2 میتھډ مونږ ته رن شو که د انټرفیس 1 میتھډ مونږ ته رن شو نو پرابلم دا ټول ډیپینډ کوي د هغې باډي پورې صحیح ده که نه نو دغه صرف ډیکلیریشن دی ډیکلیریشن چې دی دومره اکوایریشن یا دومره هغه نه کوي اثر نه کوي ټوله خبره په دغه ډیکلیریشن باندې سمه ملګرو نیم که چېرته نیم چینج بیا مسله کوي فار ایگزامپل که زه دلته واخلم فار ایگزامپل دلته ما 12 واخیسته نو اوس ډیفینیټلی دلته به تاسو ته یو ایرر راځي ایرر به دا راځي چې دا تاسو ته وایي چې یاره اوس دا میتھډ 12 چې دی د دې
implementation ماته راکا خو که چېرته فور ایگزامپل دلته کې چې 1 واخلې نو دا 1 او دا 1 نو دې دواړو implementation همدغه یو میتھډ 1 دی ملګرو دیس از د خیال وي چې دې کې څه مسله نه راځي نو ډونټ بي کنفیوز په دې کې کنفیوز کېږئ نه نو دا د هغې ویرایټي اف implementation او په دې شکلونو باندې تاسو کولی شئ چې د انټرفیس نه کار واخلئ نو آی هوپ چې مسله درته نه وي دا ویډیو سټاپ وګورئ زما لهجه لږه تیز ځکه ده چې زه ویډیوز نه غواړم چې اوږد شي نو زه لږ تیز کار کوم نو آی هوپ که چېرته مسلې درته تاسو کولی شئ ماته په فیسبوک باندې او یا په یوټیوب دې ویډیو په ډسکرپشن کې ماته کمنټ پرېږدئ نو زه به تاسو ته د هغې جواب درکړم نو دا موږ سره د انټرفیس variety of implementation an interface is able to extend multiple interface خدای هم ته ویلي د دوه پوینټس په دې کې موږ سره شو ډسکس شو a class is able to implement multiple interfaces موږ دا هم اسانه ده خو په بل ویډیو کې ان شاء الله انټرفیسز کې دې خلاص شي نو راځو بل ویډیو کار کوو